أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. مخکې الله پاک آداب او اخلاق او احکام دا بیان او هم دغه امانت د الله پاک وس الله پاک زجر ذکر کوي هغه انسانانو ته چې په داسې امانت کې خیانت کوي. نو الله پاک اسمانونو او زمکې ته او غرونو ته حکم وکړو چې تعالی شعور او عقل درکما او کم شرائع چې دي دا د دې احکاماتو به خیال دا به پوره کړي. نو دو انکار وکړو د دې نه، یعنی ردی د بوج اوچتولو، او چې کله انسان ته دا پیش کړی شو نو انسان د دې پیټي اوچتولو ته غاړه کېښوده. دویمه دا چې ځمکه اسمانونه او غرونه دو ته چې کومه ډیپټي حواله ده، کم فطري د دو کار چې دی چرته دو پاغي کې خیانت نه، بلکې خپل کار په ټیم باندې پوره کوي. په مقابله د انسان کې چې انسان ته کومه ذمہواری او ډیوټي حواله ده نو انسان اکثریت په هغه کې خیانت کوي او خپل ډیوټي پوره کوي. الله پاک فرمایي قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، چې الله پاک زمکی اسمانونو ته وویل چې حکم د الله پاک ومنئ طوعا په خوښه او کرها او په ناخوښه، یعنی په هر صورت کې به د الله پاک حکم دا منئ که ستاسو خوښه او که ناخوښه. نو دو الله پاک تا عرض وکړو قالتا اتینا طائعين، چې الله پاک مونږه بالکل دیتا غاړه اخودی دا مونږه تابعداري کوده. او د شرائع ذمہواری دا الله پاک انسان ته سپارلی او د انسان د پاره داسې جبر او حکم نه دی چې تبه خامخا دا مني، بلکې انسان ته حکم دی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چې ستا سره اختیار دی د دې خبرې چې که د الله پاک حکم مني او دا اختیار د سره هم دی که د خدای حکم نه مني، یعنی نافرمانی او کفر. لیکن د دې نتیجه د دوانو دا جدا جدا، که د الله پاک احکاماتو ته غاړه کېښوده نو بیا همیشه خوشحالیانې او همیشه د نعمتونو د اوسېدو ځای دی، او که غاړه دې کېنښوده د الله پاک احکاماتو منلو نو بیا ستا دپاره عذابونه او هغه زیګونه تیار شوي دي
چې هغه د تکلیف او د مشقت زګونه دي الله پاک دې زموږ حفاظت وفرمایي نو الله پاک فرمایي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال یقینا مونږه پیش کړی وو امانت على السماوات والأرض والجبال اسمانونو او زمکی او غرونو ته فأبين أن يحملنها نو انکار کړه ودو د دین چې دا بار کړي د دې بوج اوچت یا انکار کړه ودو د خیانت کولو نه پدې واشفقن منها او ير کړي ودو د دین یعنی د خیانت کولو نه پدې کې د دین دو ير کول وحملها الانسان او بار کړه وو دا انسان یعنی خیانت کړه وو پدې کې انسان وس مراد د امانتنا هر مناسب ذمہواری زمګی ته د دې مناسب ذمہواری سپارل شوی اسمان ته د اسمان مناسب ذمہواریانه داس پارلې شي او غرونو ته د غرونو مناسب ذمہواریانه داس پارلې شي نو هر یو په دې دریوانو مخلوقاتو کې چې دا ډېر لوی او مضبوط مخلوقات هر یو خپل ذمہواری هغه بالکل په ټیم باندې پوره کوي چرته په اسمانونو په نظام کې داسې خلل نه دی راغلی چې د الله پاک حکم یو شانتي او هغه بل شانتي کار کوي یا د شپې حکم د انور ته نشته او انور د شپې را ختلې یا ورځي په ورځ کې انور د داسې ختم شوی چې د شپې په شانتي حالات جوړ شوي بلکې هر یو خپل ذمہواری هغه په برابر او په مناسب طریقې باندې پوره کوي په مقابله د انسان کې چې انسان د خپل ذمہواری نه پوره کوي د یو ټیم حکم ته غاړه کیدی نو بل ټیم نافرمانی کوي کبل ټیم غاړه کیدی بل ټیم نافرمانی کوي او که یو حکم ته غاړه کیدی نو بل نه مني او کبل ته حکم کیدی نو په بل کې خیانت نو الله پاک فرمای انه کان ظلوما جهولا یقینا دا انسان ظلوما ډیر ظالم جهولا او ډیر جاهل ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات نو چې کله انسان دغه ظلم او جهل دا په دې انسان کې دی نوردی نتیجه هغه به دا راوځي چې عذاب ورکړي الله پاک منافقانو سړو او منافقانو خزو او مشرکانو سړو او مشرکانو خزو یا خو دغه ذمہواری او دغه امانت په دې کې خیانت انسان په پټه طریقه باندې کوي نو دا منافق او یا په دغه ذمہواری کې خیانت هغه علانیه یعنی په ښکارا باندې کوي نو دا مشرک نو دغه دوانه ډلې که په پټه خیانت کوي او که په ښکارا باندې خیانت کوي نو ردو نتیجه دا ده چې الله پاک په دوله عذاب ورکړي او درېمه ډله چې هغه د مؤمنانو ده نو الله پاک فرمایي ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات او رجوع د رحمت په کې الله پاک په مؤمنانو سړو او مؤمنانو خزو باندې دوله به الله پاک توفیق د توبې ورکړي وکان الله غفورا رحیما او دې الله پاک بخونکې رحم کوونکی إنا عرضنا الأمانة
یقینا مونږه پیش کړو امانت على السماوات والارض فاسمانونو او زمکه باندې والجبال او پغرونو باندې فابینا ندو انکار کړو ان يحملنها د دین چې بار کې دی لرا واشفقن منها او یرا کړي ودو د دینا یعنی د بار کولو د دین وحملها الانسان او بار کړو د انسان انه كان ظلوما جهولا یقینا دې ډیر ظالم او جاهل ليعذب الله المنافقين د دې د پاره چې عذاب ورکړي الله پاک منافقانو سړو ته. Please subscribe my YouTube channel. یعنی انجام د دغه خیانت هغه بدا وکړي والمنافقات او منافقان خزتا والمشركين والمشركات او مشرکان سړو او مشرکو خزتا ويتوب الله او رجوع د رحمت بو کی الله پاک على المؤمنين فمؤمنان سړو والمؤمنات او فمؤمنان خزو باندې وكان الله غفورا رحيما او دے اللہ پاک بخون کے رحم کون کے